یعنی موږ د خپل رور مسلمان خیال نه ساتو د هغه خپې راکاږو هغه ته کنده کنو نو زموږ په ژوند کې به سکون بالکل نه وي. غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي دوی خو لزایه جنتیان پیدا دي زه هغه خوارو له جنت وګټو څوک چې له موره دوزخیان پیدا دي چې موږ د خپل رور مسلمان د زړه د اخلاص نه د هغې خدمت وکړو او دا کیدی نشي چې موږ به د رور مسلمان خیال ساتو او الله پاک به زموږ خیال نه ساتي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما سوال دا دی نن سبا هر سړی پریشان دی ستاسو په خیال زموږ په ژوند کې به سکون څنګه راځي؟ اجمل خټک بابا وایي غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي دوی خو لزایه جنتیان پیدا دي زه هغه خوارو له جنت وګټو څوک چې له موره دوزخیان پیدا دي. زما خوږه بچې په ژوند کې د سکون راوستو ډېرې طریقې دي. یوه طریقه پکې دا ده چې موږ د خپل رور مسلمان د زړه د اخلاص نه د هغې خدمت وکړو او دا کیدی نشي چې موږ به د رور مسلمان خیال ساتو او الله پاک به زموږ خیال نه ساتي بلکې څنګه چې موږ د خپل رور مسلمان ساتو الله پاک به زموږ په ژوند کې برکت هم اچوي او په ژوند کې به سکون هم وي. او که موږ د دې برخلافه کوو یعنې موږ د خپل رور مسلمان خیال نه ساتو د هغه خپې راکاږو هغه ته کنده کنو نو زموږ په ژوند کې به سکون بالکل نه وي بلکې بې سکوني به وي پیسه به ډېره وي شهرت به ډېرې وي غټې غټې ډیګرې به وي غټ غټ عهدې به وي خو په ژوند کې به سکون نه وي. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. جزاک الله خیر لوی سړی شي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.